تا ما ته ووایي چې ما سره د ډي سي سرټیفیکیشن شته، دا به ته ماله راکړې. اوس پرې روان یو چې ته یې رانه کړې که نه، یقین وکړه ته به ما نه په دې څوکۍ کې هم د خدای په فضل ډېرې ورځې نه تېروې، خو بیا لوز هم نه پرېږدم در باندې ریډ کوم. دا یاد وساته، نوټیفیکیشن به راکړې. ملګرو، د مفتي منیر شاکر دا یو ویډیو وه، د دې باره کې درته لږ وضاحت کوم. دا داسې چل شوی چې دا تلو سوات ته څه پروګرام ارینج شوی، هغې له تلو نو په ملکنډ کومه انتظامیه چې دا په درګۍ کې هغو رکوز کو او ورته ویل چې تا ته اجازت نشته چې ته پروګرام یا څه وکړي. نو مفتي صاحب چې کوم دی په دغه ځای کې تاسو کتی شئ چې څنګه نري خبرې کوي. دا یې ورته وویل چې آیا ستا سره څه ورنټ شته یا ستا سره بل داسې څه اډر تا پسې راغلی دی، نو ما ته ووایه. او وایي که دا اډر څه در سره نه وي نو ته به زما نه په دې ځای باندې کې هم نه نی. خو بیا به هر حال کم مذاکرات یو څه بل څه وشو او دا کومه خبره چې د هغه حل شوه. یعنی یو داسې نر مولا، یو داسې غیرتي مولا چې هره خبره سړی را یادوي نو جړه ورځي. یعنی داسې غیرتي مولا چې کوم دی هغه زموږ نه تللی دی. دا وخت چې کوم دی ټول پاکستان پښتانه چې دي هغه ډېر زیات په غم کې دي او یو مطالبه کوي چې آیا مفتي صاحب سره دونه ظلم چا وکړو، دا کسان چې دي هغه تحقیقات دې وکړی شي او دا دې ګرفتار شي. بل طرف ته کوم د عضوي وینا چې دا اوس راله، هغه وایي چې آیا اسپتال ته موږ دا روغ ویوړو، خو د اسپتال نه چې کوم دی هغه داسې راووتو. په دې به هم تفصیلي سره ویډیو جوړو چې اسپتال کې څه شوي وو. نو دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړئ انشاءالله. بلې ویډیو کې ملاوي. الله حافظ.